ډیرو محترم علماء کرامو او په ټوله کې د جامعې د بڼ اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، غواړم د مدارسو په اهمیت او په عالم اسلام کې د دینی مدارسو په کردار باندې درې لنډې او مختصرې خبرې وکړم. اول داسې مدرسه څه ته وایي، دوهم د مدرسې موضوع څه ده، او دریم د مدرسې د قیام مقصد څه ده. عزتمندو، د عامو خلکو دا خیال ده چې مدرسه د یو مخصوصې چاردیوالۍ نوم ده، مدرسه د یو ښایسته تعمیر او درسګاه نوم ده. د دوی دا خیال ده که چیرته دغه تعمیر ختم سي، که چیرته دغه چاردیوالۍ لرې سي، نو مدرسه به هم ختمه سي. خو لیکن زه د دې فکر تردید کوم او وایم چې مدرسه د دې شي نوم نه ده. که چیرته مدرسه د تعمیر نوم وای، نو موږ بیا هغه ساده سپرې ته هم مدرسه نسو ویلی چیرته چې اصحاب صفه د نبي علیه السلام نه درس ویلی. که مدرسه د تعمیر نوم وای، نو موږ بیا هغې مدرسې ته هم مدرسه نسو ویلی چیرته چې محمود نومې استاز د محمود نومې شاګرد نه د انارو د ونې لاندې درس ویلی او له هغې نه الله پاک دارالعلوم دیوبند جوړ کړ. نو کله چې د دې شیانو نوم مدرسه نه ده، نو اوس پوښتنه دا ده چې مدرسه څه ته وایي. عزتمندو، مدرسه چیرته چې انسان ته د انسانیت تعلیم ورکول کیږي، چیرته چې انسان ته د نبوي اخلاقو او د ژوند تیرولو اصول ورښودل کیږي، که دغه مقاصد د مور په غېږ کې ترلاسه سي، نو موږ دې ته هم مدرسه ویلی سو. که دغه مقاصد د صحرا په خاموشیو او بیابان کې ترلاسه سي، نو موږ دې ته هم مدرسه ویلی شو. خو که اما برعکس دغه مقاصد په دنګو ودانیو او لوکس درسګاو کې حاصل نه سي، نو موږ دې ته مدرسه نسو ویل. خو لیکن په نن عصر کې قسمه اعتراضات هغه په دیني مدارسو باندې کیږي. دښمن کله وایي دیني مدارسو والا دا تعلیم تاریخ 13 او 1400 کاله پخوانی دی، بعضې وایي دیني مدارسو والا د نن عصر او ټکنالوژۍ نه ناخبره خلک دي. دا د اعتراضاتو یو باران داسې په دیني مدارسو علما کرامو حفظه کرامو باندې راورېږي. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. خو یوه ورځ به داسې هم راځي چې دغه علما دغه طلبا به د دغه ایت مصداق ګرځي فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. که دوی هر څومره د مدارسو او علماو خلاف تبلیغاتو کې، خو الله جل جلاله فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. محترمو، راځم دویمې خبرې ته، هغه د مدرسې موضوع ده. د مدرسې موضوع د طالبانو تربیت او په نبوي اخلاقو د دوی روزل دي. دغه دیني مدارس که په هر نوم وي، دا په حقیقت کې تربیتګاوې دي. دې کې د اسلام غازیان، مفسرین، محدثین، مبلغین تربیه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده لا یزال الله یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته. مفهوم یې دا ده چې الله جل جلاله په دې دین کې نیالګي ږدي او بیا یې د خپل دین او طاعت په لاره کې استعمالوي. محترمو، راځم درېیمې خبرې، هغه د مدارسو د قیام مقصد ده. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی په خپله د قرآن کریم د حفاظت او د ساتنې ذمهواري کړي، خو د دې لپاره بیا په هره زمانه کې لښکرې پیدا کړي. نو دغه دیني مدارس دا د الله جل جلاله د دین مضبوطې قلاګانې دي. علما، طلبا او حفاظ کرام دا یې لښکرې دي. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي الا ان حزب الله هم المفلحون. دا جامعه ریاض العلوم هم د دغه قلاګانو نه یوه قلا ده چې په لنډ وخت کې به ټولنې ته داسې رهبران وروزي چې د هغوی کارنامې به نسلونه یاد ساتي.